راغلې خالقه باد ته په مونږ ګران د خپل زړګي راغلې شیخ القرآن سمیع الحق پېښوري راغلې شیخ القرآن سمیع الحق پېښوري راغلې دلته راغلې د ګلاب ښکلی یو ګل دی که نه سحر گل د گلاب گل د سفرلی راغلے شیخ القرآن سمیع الحق پېښوري راغلے شیخ القرآن سمیع الحق پېښوري راغلے الله ورکړې د عزت او ډېر اوچت یې د شان الله ورکړې د عزت او ډېر اوچت یې د شان دغه بچې د شیخ طاهر او طاهري راغلې شیخ القرآن سمیع الحق پېښوري راغلې شیخ القرآن سمیع الحق پېښوري راغلې خالقه باد ته په مونږ ګران د خپل زړګي راغلې شیخ القرآن سمیع الحق پېښوري راغلې شیخ القرآن سمیع الحق پېښوري راغلې माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह दाव तालिब इल्म मोहम्मद साहब मोहम्मद हमास इस्तासो वड़ांदी नज़रिया कलाम पेश को तमंगा इस्तासो द इंतजार आगा गड़ाई आगा खत्म शुई दागा हजरत से दबायात नमक की टोल यो इआलान और महाना दर्स की पर इमाबाद की इंशाअल्लाह बदी मियाश की बदेरा रवान 3 तारीख बांधेगा बिलाल मस्जिद रहीमाबाद की शाहपुर फयाज शेख से बाराजी महाना दर्स बगे मस्तकिल फतवा बजे बाते टोल मुसलमानों तो दरखास्त है कि दर्स कुरान की शिरकत की रहीमाबाद बिलाल मस्जिद मस्तकिल 2 बजे महाना दर्स बगी की फयाज शेख से इंशाअल्लाह फरमा बिला दाखिल सदावत पर को बल यौम मेलमा मेहमानी खसूसी हज़रतुल अल्लामा मौलाना समीउल हक पېښوري से दामत बरकातुहु शागो राशि अमंग तासो दखपलो जरीन النصائح नचरी आगा नूर लालालू सेट الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القرآن يوم القيامة ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حاضرین محترم، نن 15 تاریخ د رجب المرجب سن 1442 هجری دا منګو تاسو د ذل سوات منګوري علاقه کې د الله پکور کې د الله د بندګۍ او د الله د رضا د ترلاسه کولو په غرض راجم یو. زه یو څو منټه ستاسو سره په امر د میزبانانو خبرې کوم. دعاو کې چې ما ناچیز حقیر فقیر سره د الله امداد شامل حال وګرځي. هیله لرم چې ماشومان او مشران، عوام او خواص ټول به زما خبره په توجه اورئ او چې کم مرګري ولاړ دي یا ګرځي را ګرځي دې مرګرو ته عاجزانه درخواست دی، دلته د انتظامی حاجت نشتا، دلته د بل
منیټره حاجت نشتا منګه ټول الله د رضا کولو په نیت د الله کور کې راټولي اچا ته دې سوینا ضرورت نشتا خواشا دې خواشا کینا پاسا بس چاته چې کم ځای مناسب ښکاري هلته دې کینی او توجه ما په لولره زب ستاسو د پاره د الله په در کې دعا ګوئ انسانان دو قسم دي یو هغه انسانان دي چې د هغوی ښه صفات ښه نوم ښه اخلاق ښه عقیده او ښه عمل نصیب وي دویم هغه دي چې هغه د بدو صفتونو حاملین دي او هغوی د مقام انسانیت نه پریوتی انسان چې خکیږي نو په خو اخلاق او په ښه عقیدې او عمل خکیږي ورنه که نور صفتونه پې غالب شي نو دغه انسان ته انسان ویل حق نه دی قرآن وی دا سپی دی دا خره دی دا د زناورو غوندې دي دا د زناورو نه بدتر دي دا بدترین د مخلوقاتو دي دا شریان د زنده سرو نه دي دا خطابات قرآن حضرت انسان لور کئی کل کلب کل حمار کل انعام بل هم ازل شر البریہ شر الدواب رددناه اسفل سافلین زمان پا عرف کم دا خبر سرگنده دا کله یو سړی تړیاوي لالچي وي خلک وایي سم سپی دی دا سپی نو الله انسان پیدا کړو خو نسبت ورته وشه کله یو سړی قمقل وي سم خر دی خو انسان دی کله یو سړی مکار وي خو سم لومبړه ده کله ډېرې مسخرې کوي سم بندر دی شادوګی ده کله ډېر بهادر وي نو خلک وي ازمری دی کله چې دیندار وي نو خلک وي سمه فرښته ده دا نه فرښته وه نه زناورو د انسانو خو په ده باندې یو صفت نمایا شي هغه نسبت ورته وشي اوس د ده خوښه ده چې دی په ځان کم صفت غالب کوي سرګندی د ته به هغه مقام ملاویږي د قرآن کریم سبق انسانانو نه بد صفتونه ختمی ښه صفتونه پکې پیدا کوي یزکیهم او دا انسان د انسانیت مقام ته رسوي چې کله انسان شي نو د ده په حسن و جمال قسم کوي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم د ده په عزت و شرافت قسم کوي لقد کرمنا بنی آدم په ټولو کې ښه انسان بلکې په ټولو مخلوقاتو کې ټولو نه اوچت مخلوق او د ټولو نه غوره د صفتونو حامل هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر اعتبار د الله د محبوب صلی الله علیه وسلم مثال نشته په هر لحاظ
دا کم آیتونه چې مالوستی دي په دې آیتونو کې الله قرآن ګواه کوي په اخلاق عظیمه او د نبی علیہ السلام. نون والقلم وما یسترون، قلم گواه دی او چې قلمونه سلی کی دا گواه دی. قلم د ډاکټرانو، د تاریخ دانانو، د سکالرانو، د دانشورانو، قلم د مورخینو، قلم د ملائکو، قلم د لوح محفوظ دا گواه دی. حبیب تلی ونه نه خو زما د وجې نه دا خلق تا تلی ونه وي، ځکه تا د الله په توره د ټولو الهو باطلو سر قلم کو. تا د یو الله د الوهیت چغه بلند کړه. اوس خلق ستا سپکاوی کوي، معاذ الله ناکام کوشش کوي. خو زه ګواه یم، زما قرآن ګواه دی، ته لیونی نه. والقرآن الکریم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ته پیغمبرې، ستا مقام، ستا حیثیت، ستا عزت، ستا درجه د ټول مخلوقات نه بالا ده. انک لعلی خلق عظیم. دا اخلاق سو مورب عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نے تپوس شو د اللہ د حبیب اخلاق طیبہ سو. نبی علیہ السلام فرمائل کان خلقه القرآن. د اللہ د محبوب اخلاق د اللہ قرآن. دا ټول قرآن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دی قرآنی اخلاق ہوتا خلق عظیم ویلی کی، چې داغی اتم اکمل نمونہ ذات بابرکت د نبی علیہ السلام کی سرګند. او کله چې قرآن وای د دې خبرې احساس کیږي او دا خبر سرګندی. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی من قرأ القرآن فکأنما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چاچی قرآن ہوئی داسی شو لکا دچی نبی علیہ السلام اولی دا مصحفی قرآن، اغا عملی قرآن، مجسم چلتا پھرتا قرآن. زڑیر تفصیل نشم کولے، خطاسو تا نمونہ پیش کو. داخیری لس سورتونا چی عام طور سر زمن امیان و تمیادی او بس منس پدی باندی کو. کہ صرف پدی لسو سورتونو کے سوچو کہ نهم بتا تسیرت ملاوش طول سیرت. کل سیرت نگار چی دا چا سیرت لیکی نو اول دا غسن ولادت اور مقام ولادت ذکر کی. دا فلان پا فلان وقت پیدا ہو، پا فلانی زی کی پیدا ہو. نو علم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل. نبی علیہ السلام پا عام الفیل پا مکہ مکرمہ کی پیدا ہو. دلتا دا بیت اللہ ذکر دے او دا واقعہ دا اصحاب فیل پا عام الفیل شوی دا دقی دا نبی علیہ السلام دا ولادت با سعادت کال دے 50 رضی بعد نبی علیہ السلام پیدا شو. بیائی دا قام تذکرہ کی گی دا سڑے دا کم قام نہ دے او دا قام صفتون دین لإیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصیف. دا ہستی دا قریش و نوا خو قریش دنیا دارو عزت پا دینو پا بیت اللہ
حیرسی د دنیا و سفر د دنیا د پاره به کولی الله د دین د پاره وسره وخت نو د دشمنانو صف صفاتونو دشمنانو صحالو د مقابله ته سوق ولاړو هغه څنګه خلق نو سوره ماعون کې دا غي ذکر دی ارایت الذی یکذب بالدین دا دشمنانی د قیامت نه انکاران یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم دا یتیمانان لډی دکی ور کوي ظالمان ولا يحض على طعام المسكين لالچیان دي چا سره خېګړه د دې د لاس نه کیږي مسکین له طعام نه ورکي دشمنان د نبی علیہ السلام د الله د بندګۍ نه غافل دي ويمنعون الماعون معمولی غوندي خیرم د دې د لاس سره چا سره نه کیږي دا شریعت خد دې نبی شان سره د دې پیغمبر او د دې هسته پروګرام سره او د دې پیغمبر انجام سره نشان د نبی ان اعطیناک الکوثر پروگرام د نبی فصل لربک وانحر انجام د نبی ان شانیک هو الابتر خانو د دې نبی اعلان سره قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون تاسو د الله د توحید نه انکاریان یې زستاسو غوندي د الله عبادت نکوم چې دلته سجده الله تنول ته سجده الله تمنات ته هبل ته عزات لا اعبد ما تعبد دا اعلان دی لکم دینکم ولی دین دا اعلان دی د دې نبی سره د الله د طرفنا وعده صدا او د اخیری انجام سده اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا نبی سره د الله امداد دے الله بغلبه فتح ورکی دا د الله وعده ده خود نبی دو کارونه او د وارث د نبی بمداد دو کارونه فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا زیاد خلافی چا کړي دي خپلو کړي دي چا چې کړي دي تبا شوه دي تبت یدا ابي لهب وتب ترو تنداري مخالفت کړي دي ماشومانو تاسو خوځه را خوځه ما بالکل توجه ما په لو ساته دا خبري به تاسو لم یادېږي اسانی دي د نبی خلاف چې کم لاس پورته شوه دی هغه لاس تبا شوه دی تبت یدا ابي لهب وتب خمشن اول سو دعوت اول سو حرف آغاز سو مقصد او مرکزی غرض سو قل هو الله احد د ټولو نه غټ میشن دی بیا دوست سوک دے دشمن سوک دے دوست رب الفلق دے رب الناس دے الہ الناس دے ملک الناس دے دشمن خناس دے من الجنت والناس دے تمام سیرت قرآن کریم اداد آخری لس سورتون ما در تلنڈو اومی نوی صرف د سیرت نقشہ میں در تا پیش کر کہ سوچ و غور کے نو قرآن کریم کے اللہ د خپل حبیب د سیرت نقشتا توازیہ کڑے دا رسول اللہ چلتا پھرتا قرآن دے دیتے خلق عظیم ویلی دیتا خیستا لوی غورا اخلاق ویلی ننچی معاشرت تبادا بنیادی وجہ دا قرآن ندوری دا ولر والے دے
منګ د الله د کتاب قدر نه دی کړی قدر نه دی کړی چا چې قدر کړو الله غیله قدر ور کړو الله غیله عزتونه ور کړو حال دا دی چې دا خو د قدر او عزت کتاب دی کنه انه وانه لکتاب عزیز او خلقو بیشک دا قرآن کریم خامخا کتاب دے ډیر گران اللہ تا ډیر درن غالب زورور کتاب دے چاچی دی کتاب سرا نسبتی وفا جوڑا کڑا غم شپ درد اللہ کی عزیز دا غیزتنم دنیا تسرگن داغ مقام داغ اخلاق داغ معاملات داغ معمولات داغ لین دین داغ تعلقات چې د قرآن کریم سره نسبت د وفا لري دا د انسانیت وی دا د انسانانو وی قرآن نه چې لري وی آغا انسان ندے پہ اصطلاح دا قرآن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان اللہ دے ڈیر 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 زیاد مہربان اللہ پا مہربانوں کی لویا مہربانی علم دا قرآن اور دقی علم دا قرآن جوڑی انسان لرا انسان نزکیوی علم القرآن خلق الانسان انسان خو انسان کیگی پا علوم دا قرآن انسان کی انسانیت پیدا کی گی پا سبق دا قرآن اور پا دیباندی گواہ دے دا تمام جہان پا دی گواہ دے چھ اخلاق انسانی مقام انسانی شرافت انسانی آغا طولنا اعلی دین دا محمد الرسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم انگریزان چی پا شخصیاتو کتابو نلی کی ماحول ٹھیک نہ دے یار انگریزان چی پا شخصیاتو کتابو نلی کی نو اول صفت دا محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان ہندو شاعر دے ہندو دے بت پرست اگویا شو کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا قربان دا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا قرآن نے از دشوی اخلاق
صاحب قرآن نے ازد شوی اخلاق تا انسانیت وی آغا داسی اخلاق دی چی گوتا پخلا دنیا ورتا حیران دا چی دالا سنگ انسانو دا سمرلوی حلم برداشت او دا خیر جذبات لرن کے انسانو حدیث کے راضی دا اختر رزدہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اختر دا موز دا پارا دا کور روتا لارکی معصومانو یو منڈی وی دا رسول اللہ نا چاپی رکیگی غیگ ورکی امام الانبیاء ورلپ سر لا سنا راکاگی اظہار شفقت اظہار رافت اور محبت و مودت کی اور در رحمتنو سمندر در رحمتنو پا موجونو کی معشومانو لغیگی ورکی یو معصوم لری ولار دے نزدی نرازی قربان دا اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چی آغا معصوم لیدہ مات نرانیز دیکیگی نو فوراً آغا طرف تروان شولا اور زمکا باندی دی معشوم تکی ناستل ورتوی معصوما اے بچیا ولی دا سی خفاو دلگیر ولاڑی نن خدا اختر رزدہ اور استادا جامیم خیرنی غندی دی زڑی غندی دی نوی جامی خوشالے اظہار دا اختر دا مناولو کوشش دی ولی ندے کڑے زمازوی آوی ما خخپلی ابای طویلیو چی مالا نوی جامی راکا لیکن ابای راتوی ما سر نشتا خنو بابا تا بدی ویلو کنا بابا میں نشتا ہوئی چرتا تھلے دے نیم خبر خود دی نورو ما شمانو پلارانم در سرطلیو زما غم تلیو ددی غرال زمارانا دے زمارانا دے جہاد لتلیو شہید شو اے نبی علیہ السلام دا سی تیغیق چاپے رکڑو سینے سر جوخ کا اور تے بچی ازستا بابا امتی معشوم چگا کڑے یا بابا یا بابا لا سنیونی وہ واپس حجری مبارکی لرال مورب عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی عائشی تب ارمان کو چیزما بچی نشتا گورداستا بچے دے دازما بچے دے دتا دخپل بچی غندی نظر کوا دازمان بچے دے خونن دا اختر روز دا جامی نشتا زمان دی بچی دا پارا جامی پکار دی نو الاولی کا جواب فاطمی لا چی دا حسنین و کریمین و دا اختر جامی رولی گا اغیب پزڑو جامو کی اخترو کی خو زمان دا بچے چی نوی جامی واچی دلم اخلاصوی نظام التن جامی رالی بلال راغی حضرت صحابہ راٹول شوی دی دیر نا وقت شا دیر انتظارو شو دا مانزا تا سنا رازے نبی علیہ السلام وی کیے نہیں دی یتیم جڑلی دی چی دنی خاندلی منگ دا اختر موز نکو یو معشوم سر دی یتیم جڑلی دی چی دنی خاندلی زن درزم منگ اختر نکو اے چی مخلاص ور لوکڑل جامی ور تواچولی دی معشوم چی خپلی دی خسته جوڑی تو قتل وی خاندل
به خاندل. نبی علیہ السلام د الله سونی و او چې د کور نه وروته نو صحابه لارې تراوتی دي ولاړ دي چې دا تماشه ولیدل. الله الله دا نظاره ولیدا. صحابه چغې کړې ارمانو کو هاي هاي ارمان کنن منګه مړوي زمنګ بچی یتیمانان وي او د رسول الله دا شفقت زمنګ د بچو سره وي. انك لعلى خلق عظيم. تقولی شي تزان لجوامی ګندلی د اختر پورس تا ته پته رزما په گاوند کې یتیم شتا تزان له انتظام کړي تا ته پته رزما په محله کې کونډه شتا تخپل کور ته سوداګانی وړي ډېرې خو تا ته پته دا چې زمنګ په علاقه کې مسکین شتا تا دا سیکړی دی چرتا د کم پیغمبر کلمه وای دا پیغمبر اخلاق خو ګوره. ابے پلار روانه د پندو کې پسر دے بچیا فلانی کلی ته کم لار تلی دا ابے رازز در تو خیر او دا پندو کې مال راک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا به نه پندو کې واغستو روانه کړه لار کی دی ابوی ګورا زد مکی مکرمی ما خودلته یو سړی پیدا شوی دی د عبد الله بچی دی محمد دی وی ز رسول الله ما خو خبرو کې س جادو دی اثر دی خلق ځان تاړي د پلار نیکه د دین نه د خپل خدایانو د خدای نه انکاری کوي. زیریګم داسې نه چې چرته زما مخې راشي او ما ته خبر یو کی او زد خپل دین نه واو نړم خپل خدایانو نه انکاری نشه نو زه خو لاړم مکه مې پرېښه او د ګورې خیال کوه چې تا دوکه نه کی دا محمد تا دوکه نه کی. نبی علیہ السلام روان دی پندو کې اغسته دی او دا اوس دعوت ورکوي نبی علیہ السلام له خیال کوه ګورې خبرو کې ډېر اثر دی چې چرته ویني تخته دی اوندریږي ورسره خبرې واونري کیننی ورسره ډېر اثر لري دا خبرې ډېر اثر لري چې منزل ته ورسېدل پندو کې ورله پلاس کې خاودو دی ابې وی اودرېږه زویا ټولې خبرې ما وکړې تا خو سونوي ته څوک یا به پرېږده دا خبرې جانې دو رو رسیدی ستا کارو شو تا تلاره معلومه شو اوس ما پرېږده چې زه ځم داسې خو دې نه پرېږدم ستا غوندې ځوان خو ما په ټول عمر کې چرته نه دی لیدلی داسې ښکلی ځوان داسې اخلاق داسې کردار اوهو داسې دې نه پرېږدم ستا په ابی آفرین ستا په دادا آفرین ته د چا بچې ته څوک ای ابی پرېږده دا خبرې ځه نه وی نه داسې نه ځم ای خزاغه محمد چې د چا د یری نه تا مکه مکرمه پرېښوده وی تو ماغه وی او زو ماغه ابن عبدالله رسول الله ما صلی الله علیه وسلم خانو چې تی نو بیا خو دې خلکو غلطه ویلا الا شعب کلمه راته ووایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دا سبق دے بھئی دا سبق دے دا انسانیت دے دا اخلاق دی. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك
إنك لعلى خلق عظيم ستا اخلاق قرآنی دی پتارنگ دا اللہ دا قرآن چڑھاؤ دے تو مجسم عملی قرآنی انک لعلی خلق عظیم او مسلمانانو مکی والو چی سسکڑی دی تاکلاغا ہر سشمیر لی دی چی دی ظالمانو کم کم ظلمنا پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑی دی لیکن اتم کال د ہجرت دے ورځ د فتح مکی دا اور چکل دا ټول سنادید مشرکان قریشیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلیم شولا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی سو کم تاسو سرو سوائے ازار شم قربان شم دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآنی اخلاقنا خلق خبرو وی انت اخینا وابن اخینا تزمنگ رو رے تزمنگ رو آرے رونا درونو سرسکی موخستان داغر ورولے تمکو داغرون دی چپ بیت اللہ کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مرے کے صادر چولے دے تاوی 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 حتیٰ کی چی دے امام الانبیاء ساخ پشوا چا صدیق اکبر توئے فاطمت الزہرا توئے چی بابا در لدی ظالمانو رانی ولے دے فاطمہ رالا ابو بکر راغے پا حرم دا اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریوتل اور امام الانبیاء ددی ظالمانو نخلاص کا بچ کا دا ظالمان چی دا ظلم یو حربا دی ند پری خو دے لیکن نن روز رالا نوی چی انتا اخینا وابن اخینا تا زمنگ رو رے زمنگ رو آرے رو رولی در نغوارو رواداری در نغواړو قربان د محمد رسول الله د اخلاقنا داسي نوې چې هغه ورستا چې په ما غندونه غرزول هغه ورس چې زستا سود لاسا قطرا قطرا زړه په اوخ کو په باران کې د بیت الله نروانو ما تاسو زما د قتل پہ ارادہ زما پا تلاش کی وے زما د وینو تگی وے نن خو گیر شوے اوس بدر سرپو شمنانا امام الانبیاء فرمائی آغا د دیار لسو کالو بلکہ دیار لسنا دی بیاہم ظلمنا مخالفتنا ندی پری خودی دیار لس آغاو آتا دا ٹھول پٹولی یوشکال شویدی 21 سالہ ظلمنا د ظالمانو اغا مخالفتنا د ظالمانو اذیتنا د ظالمانو پدی یو ٹکی ہیریو وی زبدرتا آغا ٹکی حکم چی زمارور یوسف خپل رونو تکڑیو لا تسریب علیکم اليوم اے سوک دا سشتا چی چاہتا دا واده وینا نیشوی بیام ورسر رشتہ پالی کولی شے تا تا چا کنزل کڑی اسپکا خبر کڑی تالے دعوت نہیں کڑی ستا قدر نہیں کڑی تا تو ادری دلے نہیں تا تے زیپر خودے نہیں تبیا دا غصر دزلو محبتن والا رشتہ قائمولی شے اے تاو ما سر بلا چا سکڑی مکی والو چی رسول اللہ سر سکڑی صلی اللہ علیہ وسلم
ला तसरीब अलैकुमुल यौम, यकीनन ची आला ज़र्फ दे, बेशका ची लुई हिलम दे, लुई अखलाक दी, लुया मर्तबा दा ची यूसुफ अलैहिस्सलाम खपल रुणु तवई ला तसरीब अलैकुमुल यौम, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के क्या कहने। रुणु द यूसुफ सराग स नदी कड़ी कम चे द मक्के खल्को द मुहम्मद सर कड़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगम कमाल दे चिला तसरीब अलैकुमुल यौम, लेकिन ददी खबरी खुसना शना मुकाम दे दा खुसाजीबा खबर दा चिरुणु द यूसुफ सरा क़त्अन आगा जुल्मुना नदी कड़ी कम जुल्मुना ची मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सरा ज़ियाती द मक्के खल्को कड़ी दी, द मक्के खल्को कड़ी दी। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, वो खैरुल बशर फ़ख्रे औलादे आदम, बशीरो नज़ीरो फ़क़ीहे दो आलम, वो लुत्फ़े मुकम्मल वो खुल्क़े मुजस्सम, बनी नौए इंसान का गम ख्वारो हमदम। पोए गए पोर्दू पोए गए। वो खैरुल बशर फ़ख्रे औलादे आदम, बशीरो नज़ीरो फ़क़ीहे दो आलम, वो लुत्फ़े मुकम्मल वो खुल्क़े मुजस्सम, बनी नौए इंसान का गम ख्वारो हमदम, गनियो गदा का वो प्यारा मुहम्मद, खुदा का मुहम्मद हमारा मुहम्मद, मुहम्मद वो गुम गश्ता कौमों का हादी, जो आलम में इल्म व अमल का मुनादी, मुहम्मद वो गुम गश्ता कौमों का हादी, जो आलम में इल्म व अमल का मुनादी। शरफ सिर्फ इस्लाम को है ये हासिल, शरफ सिर्फ इस्लाम को है ये हासिल, कि जिसका नबी हर सिफत में है कामिल, न दुनिया का तालिब न दुनिया से गाफिल, उलिल अम्र यानी रहीम और आदिल, वो कायद जो भूलों को रास्ता दिखा दे, वो मुशफिक जो गैरों को अपना बना ले, मोहब्बत के यूं काबिल गौर, मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए। उमर याद ही कर। मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए, ये सखावत के अजीम जौहर दिखाए, कि खुद खाए जो और जवाहिर लुटाए। खुशी ताइफ तलाश, खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी, दिया दर्द जिसने उसे भी दुआ दी।
अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। इन्नका ए हबीब बेशक लअला खुलुकिन अज़ीमिन, तो खुद अखलाक़ आली व अज़ीम व मुजस्समे स्तागुंदी किरदार स्तागुंदी अखलाक व सिफात माँ पखपल मखलूक की चाल नदी वरकड़ी। ज़रब करीम गवाए माँ चित पा अखलाक अज़ीम और आगा अखलाक अज़ीम द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किताबुल्लाह दे कुरान करीम दे नन के इंसानियत वाले मुआशरा द उनसो मुहब्बत वाले रवादारी वाले मवद्दत राफत मुहब्बत व खुशहाली वाले जान ला जहान ला नुला स्वा चौद अल्लाह कुरान ला स्वा चौ दा सबक दे दा अखलाक अज़ीमो। जमा मुर्शिद चलासी बाबा वही कर ज़ामिने जाहे मुसलमा क्या ये वो कुरान नहीं, हाँ ये है वो कुरान मगर कामिल तेरा ईमान नहीं। एक होकर तुम हमा हबले खुदा को थाम लो, नसरत मोमिन बता क्या वादे रहमा नहीं। देखता हूँ मैं कफ़े मुस्लिम में हर एक चीज़ को, आमिले कुरान नहीं है इसलिए ज़ीशा नहीं। दा कुरान अखलाक अज़ीम दा दे इंसानियत सबक दे कदा नहीं दिया इंसान खो इंसान न दे। मुबारक शाह बचो मो कुरान हुई बे मुबारक शाह अल्लाह मो खुशाला का बचो मो कुरान हुई। दा कुरान मो जान ला ख्वाख दे ख्वाख दे जमा दे द रब ज़ात कसमी जमा द हर चीज़ न ज़ियाद ख्वाख दे स्ता ख्वाख दे दा अल्लाह कुरान बिया बवर तकीने दर्स द कुरान चिकीगी हाजिरे गए बा दर्स द कुरान तबा केने का न द अल्लाह किताब ला कीगी का न दर्स द कुरान दलता तर्जमा कीगी। ओहो हालात खूब पदी खकीगी कनो हालात पदी खकीगी भाई वादा ओके। मौलाना सेब कारी से मुहतरम कुरान न बगैर जमंगा बल लारा बल चारा नश्ता जमंग दगई मिशन दे दगई कार दे दगई मेहनत दे ए जमा चिदा सुमर उमर शा खपके गए मा अल्लाह मलामत मका औज़ सुमरज ज़ैनो तले दा पकिड़ुम बे ज़ैदे च दर्स द कुरान नकी जमा द जिंदगी जगर जिंदे मा ज़हरा हफ्ता पर ज़रगुन मीला सफ़र को हर हफ्ता तो ज़रगुन मीला जमा सफ़र अदी मरगरो तमियू इज़ा अल्लाह पमा एहसान दे जमा पचा लिहाज में चरत चिलाड़ शु दश्ती वी मेरी वी गुरुनवी जंगलुनवी हर ज़ैद कुरान दर्स मदरसा न वच्चत न यो वलीद अल्लाह प काबल ग्राम की तेर शवे द्रे काले प यो गटा द कुरान दर्स करे बेखेस्त जुमात दे खुले जुमात दे वली दर्स नश्ता द्रे काला बारान बवरीदो चुटी बकेदला छत नो द्रे काला प यो गटा सुपरुन तले माता गयो खा अल्लाह द कुरान दर्स बकेदा तवसर खुले जुमात खुले माहौल खिस्ता खलक दा टोल द कुरान आशिकान पदी महल्ला की दा टोल मुसलमानान दी दा अल्लाह प कुरान मयन दी हालात पदी खकीगी हालात पदी समीगी
تاسو په خرابو حالاتو کې د قرآن درس ولې پرېښودی؟ په دې خو حالات سمی، دا خو د امن ضمانت دی، دا خو د انسانیت سبق دی، دا خو د اخلاقو درس دی. زما بدر نه ګیله او خفګاني، زما بدر نه ګیله او خفګاني لازمن چې دا پروګرام ززم چې تاسو مشوره کینولي او د قرآن د درس د شروع کولو فیصله کړي. چاپلوسی نشم کولی، بادا دا ډیره بادا دا ډیره بادا دا ډیره بادا څومره خوان بو چې نن د دې ماشومانو په سرونو پټکی دي چې د باباګانو په سرونو پټکی وي. دا ناظره ویلا، دا ترجمه ویلا، څومره مزه به. زمو خو پہچان دا دی، زمو خو مرګرتیا په دې ده. والله العظیم ماته یو مرګري وي ته زما تپوس نه کې، ما ته درس له ناراضي ډیر نږدې مرګرو، ما ته درس له ناراضي وی درس نه علاوه خو زما ستا سره رشته ده، ما ایس نشته، ایس نشته. دا این خیال است و محال است و جنون. زما رشته او دوستی په دې ده، په دې قرآن ده. دا خو زمونږ پہچان زاغه چترال اخیری سرګرم چشمې ته تلم، د بدخشان بونډري وه، ټول اسماعیلیه و یو جماعت د مسلمانانو. ما جماعت ته مونځ لزم، مونځ له لاړم، مولوي صاحب نو، ما چرته دی؟ وی کور دی. ما ملاقات کول غواړم. مولوي صاحب راغی، تعارف وشه، زه پېښور نه راغلم. ما وی تاسو څوک؟ وی زه د کراچۍ د یو مدرسې نوم واغسته، د هغې نه فارغ یم. میں اچھا یہاں تو کفر کے درمیان اللہ کا گھر آباد رکھا. آفرین، مجھے آپ سے ملنے کا شوق اسی لیے پیدا ہوا چې د اسماعیلیو په کلي کې چې ټول آبادی د کافرانو د جماعت شته. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہاں کوئی محنت ہوتی ہے د کفر خلاف د اسلام سے خدمت کیږي. ما ته وی او ماشومانو ته قاعدم ښودلی کیږي، ناظرم ښودلی کیږي، د حفظ کلاس هم شته. سمنګ سره د بهر نه واړه راځي، کله کله څه خلک راشي هغوی ته تعلیم هم کیږي. ما د قرآن درس کیږي. دی مولانا صاحب محترم نه یو کړه نه بله کړه. ما ته وی آپ اشاعت التوحید و سنہ والے بہت متشددین ہو. میں آپ کو کس نے کہا کہ میں اشاعت التوحید و سنہ کا ورکر ہوں؟ یہ آپ نے درس قرآن کی جو بات کی یہ اشاعت والے ہی کرتے ہیں. مرګرو تموی ہوا ہے الحمدللہ اللہ پدی غرونو میرو دشتو کی زمن تعارف په خپل قرآن جوړ کړی دی. من خلق پس پیجنی دا اللہ په قرآن. اے مولانا صاحب سوال در تکوما، سوال در تکوم. زما په ارمانونو کې ټولو نه لوی ارمان دا دی، زارمانی ما لوی ارمان می دا دی چې کوم ورځ زه مړ شم خلک تپوسو کې څوک مړ دی، هغه د قرآن نوکر مړ دی. بس چې دا آواز وشي، هغه عرض چې د قرآن دعوت به ورکو، قرآن آیتونه به وي، خلکو ته به مینتونه کول. هغه مولانا صاحب هغه د قرآن نوکر مړ دی. بس دا مې لوی ارمان دی چې زما د ورځ د مرګ وي او د خلکو په خوله د الله د قرآن ټکي. د لوی ارمان دی. الله دې دغه ورځ وښیي چې موت راځي، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. راځي را روان دی، خو چې زمونږ تعارف د الله په قرآنی. کون آیا کون آیا؟ قرآن کا نوکر آیا، قرآن کا نوکر آیا. اللہ د کتاب خادم. دام ډیر لوی کار دی. ماشومانو تالف با تا سا ویل دا وړو کې کار نه دی. خود دی قام کلی حق دی، حق دی، حق دی. دیل د انسانیت سبق، د ایمان سبق د الله په قرآن کې دی.
د الله په قرآن کې دی. موږ به د خپلې ذمهدارۍ احساس کوو. امید لرم چې زما دا خبرې چې په اخلاص بنا وي په تاسو به ښې لګېدلي بدې به نه لګېدلي. نوره زما او زما د الله معامله ده، که ته خوشحاله که ته خفه زما د خپل رب په در کې د هغه رضا مقصود او مطلوب. امید لرم چې تاسو په دې به خفه نه، خو مینت درته کوم فوراً درس قرآن شروع کړه. فوراً د الله د قرآن درس شروع کړه. دا لومبی ځل دی چې زما په یو مسجد کې بیان دی او هغه مسجد کې د قرآن درس نشته. دا لومبی ځل د احبابو ها غیار پرېږدی. احباب یادم تو خو زما ځانې، ته خو زما ځانې، ځکه په تا دردېږم څنګه چې په ځان زیرېږم. تاله هغه څه خوښوم چې څه ځان له خوښوم. والله زما قرآن د هر څیز نه زیات خوښ دی. تالم دغه خوښوم چې تم قرآن ته ناست دی. دا مسلمانان ایمان د قرآن نه زده کړي. که به داسې کنه. اللهم قونا فی رضاک وخذل الخیر بناسیتنا واجعل الاسلام